ګلونو په ګډیو مې ګډۍ نور بدلې خپل هیواد مې راغولی خپل هیواد مې راغولی د پر مخ تنگ پلوري چټنک روان وطن چټنک روان وطن د پر مخ تنگ پلوري چټنک روان وطن چټنک روان وطن. السلام جوړ په خیر د میډیا تلویزیون قدرمن لیدونکو، زما هیواد پرونی ته مو زه شیرزاد هرکلی کوم. نن کندهار کې د ابراهیم النخعي جامع ته راغلي چیرې چې د اسلامي زده کړو تخصص کیږي. راځئ چې دغه جامعه ووینو چې په کومه برخه کې د چا د خوا څخه تخصص کیږي. راسره پاتې شئ. په کندهار د ابراهیم النخعي رحمه الله جامعه. دغه جامعه په 1415 هجري قمري کال د افغانستان اسلامي امارت مخکنی امیر المؤمنین شهید ملا اختر محمد منصور په هدایت تاسیس شوی چې مخکې د امارت تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت درلود. خو اوس د اسلامي زده کړو د تخصص دغه لویه جامعه د کندهار ښار د عین مومني پر 90م سړک جوړه شوې ده. د ابراهیم النخعي رحمه الله جامعه په لومړي سر کې د تعلیم او تربیې د کمیسیون تر چتر لاندې فعالیت کوي، خو وروسته د لوړو زده کړو په وزارت پورې مربوط شوه. نوموړي جامعه د تېرو 10 کالو راهیسې 240 تنه فارغین ورکړي چې کلني فارغین یې تر 40 تنو پورې رسیږي. د دغه جامعې رئیس قاضي عبدالصدیق غزنوي وایي دلته د اوس لپاره د قضا والفتاء په برخه کې تخصص روان دی، خو د راتلونکي کال لپاره د شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله لخوا 4 نور تخصصات منظور شوي دي، لکه تخصص په الحدیث، تخصص په تفسیر، تخصص په دعوت الارشاد، تخصص په اسلامي بانکداري کې چې په ټوله کې به موږ په 5 برخو کې تخصصات ولرو. فعلا ابتدا او قضا په بخش کې دغه تخصص روان ده او آینده کال ته چې د امیر المؤمنین حفظ الله له طرفه څخه موږ ته منظور شوي دي 4 تخصصات نور دي. یو تخصص دی په الحدیث ده، یو تخصص په تفسیر ده، یو تخصص بیا په دعوت ارشاد کې ده، یو تخصص په اسلامي بانکداري کې ده. دا 4 تخصصات کال ته نورون شروع کیږي او یو د ابتدا د قضا تخصص ده. نو په ټول مجموعه 15 تخصصات. نو ځکه د دغه جامعې نوم جامعه کې هو وصل، ځکه دا جامعه د 15 تخصصاتو لپاره ده. په ابراهیم النخعي رحمه الله مدرسه کې 40 تنه استادان تدریس کوي چې د داخلي او بهرني زده کړو سربېره د ښې تجربې خاوندان دي. هغوی چې غواړي په همدې جامعه کې تخصص وکړي باید د اسلامي زده کړو لویه دوره یې بشپړه کړې وي او په ممتاز یا جیدي جدن درجه کې وي. لومړی به د ازموینې ملي اداره ازموینه ځینې اخلي او بیا هم دلته تکراري ازموینه ځینې اخیستل کېږي. په همدې جامعه کې د تخصص کولو تقاضا خورا لوړه ده، خو هغوی به غوره کېږي چې په ازموینې کې تر نورو لوړې نمرې وړي وي. دلته چې دی راځي نو دوی به اول به دی فراغت سوی به له 2 دورې څخه به فارغ شوي وي او بیا به دی یا په ممتاز درجه باندې وي یا په جید جدن وي. که تر جید جدن او تر ممتاز ټیټ و یعنې په جید اندازه کې و یا په مقبول اندازه کې و، هغه دلته نشي داخلېدای. او امتحان څه اخیستل کېږي نو هغه 2 امتحانه موږ اخلو. یو یې د ملي اداره د امتحاناتو امتحان اخلي او بل بیا له هغه څخه بیا موږ تقریري امتحان بیا پسې اخیستو، هلته فاضل داخله و. نو بیا له وروسته بیا د داخلي په دې 2 امتحاناتو کې د کامیاب شو، بیا له بعد د داخلي یو تقریري امتحان بل تحریري امتحان، بیا د دلته داخلي چې ناکام شو بیا دلته داخله نه ورکول کېږي. دا مهال شاوخوا 140 نفره فاضلان په دغه جامعه کې د اسلامي زده کړو تخصص کوي. خو شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله او د لوړو زده کړو وزیر شیخ صاحب نظام محمد ندیم وعده کړې چې نوري ودانۍ به هم پکښې جوړوي. دغه جامعې د ښېګڼو څخه یوه دا هم ده چې د تخصص پر 2م کال فاضلان محکمې ته بیول کېږي تر څو د قاضي صاحبانو سره د نږدې عملي کار زده کړي. بله مهمه خبره لا ده چې مخکې به د همدې جامعې فارغینو ته د ماسټرۍ اسناد ورکول کېده، خو اوس د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د ځانګړي فرمان پر اساس دوی ته د ډاکټرا اسناد ورکول کېږي. په دغه جامعه کې اوس تر مخه پورې مو دلته د ماسټري سند ورکوي. اوس د امیر المؤمنین حفظه الله له هدایت سره سم دوی ته اوس په دې کې ډاکټرا سند ورکوي.
د ابراهیم النخعي رحمه الله جامعه کتابتون هم لري. د دغه کتابتون مسؤل وایي چې د ابراهیم النخعي جامعې په کتابتون کې د دارالافتاء والقضاء حدیث او تفسیر په برخو کې 9614 کتابونه شتون لري چې د همدې جامعې د فاضلانو ترڅنګ عام خلک هم ورڅخه استفاده کولی شي. جمله کتابونه چې دي 9614 کتابونه دي چې د افتاء والقضاء حدیث او تفسیر کتابونه دي. دا کتابتون یو عام کتابتون دی، یعنی هر سړی کولی شي راسي او دا څخه ګټه واخلي. بیا آبادیږي بیرته جانان جانان وطنه، جلدی د حسن نشته. د همدې جامعې تعلیمي نصاب د دې جامعې علمي مرستیال مفتي سید میر ثاقب وایي په دغه جامعه کې د 2 کال په موده کې 40 ځانګړي تخصصي کتابونه تدریس کیږي. د تخصصي زده کړو ترڅنګ عربي، انګلیسي او کمپیوټر زده کړه هم تدریس کیږي. زموږ تدریسي نصاب داسې دی چې 2 کاله دی، نو تقریبا په دا کې ګرد د نصاب کتابونه چې دا دوی ته درسیږي دا وایي تقریبا په دا کې 32 کتابه 40 کتابه برابرېږي، دا موږ دوی ته وایي. دا د قضا په برخه کې د افغانستان په سطحه یو ځانګړې مدرسه ده، ځکه چې د تخصص زده کړو د 2 کال په اخري 3 میاشتو کې فاضلان و محکمو ته بیول کیږي ترڅو په ابتدایه، مرابعه او تمیز محکمو کې یو میاشت عملي زده کړې وکړي. موږ په تدریس کې الحمدلله دا شته چې موږ د قضا په بخش کې الحمدلله داسې جامعه ده چې د ټول افغانستان په سطح باندې یو ځانګړې مدرسه ده زموږ ده چې هغه داسې د قضا په بخش کې کوم قضا یا قاضیان کوم چې محاکمو ته ځي هغه د موږ چې دا 2 کال ورځو پر دغه اخري 3 میاشتې باندې بیا موږ د خپل فاضلان بیا یو محاکمو ته حتی د ابتدایي محکمې دپاره او د مرافعې دپاره د تمیز دپاره بیا په هر یو کې یو میاشت وخت تېروي، د میاشت راپارغه شول، د هغه بعد بیا موږ ته خپل اسنادو شی ورکړو. مسؤلین یې وایي چې د لوړو زده کړو د وزارت لخوا هر ډول امکانات ورته تیار شوي دي، که څه هم په دغه جامعه کې د آنلاین سیستم نه دی فعال شوی، خو پلان لري چې په راتلونکي کې د آنلاین سیستم په فعالیت سره به د دیوبند، الازهر او نورو نړیوالو اسلامي مدرسو سره تعلیمي سیستم جوړ کړي. آنلاین دپاره په راتلونکي په پلان کې دا لرو چې د آنلاین سبقان د نورو مدارس سره او د غټو مدارس سره موږ دا سیستم برابر کړو او د ترتیب ورکړو. په پلان کې موږ دا دي چې د دارالعلوم دیوبند سره یا د نورو غټو مدارس سره که جامعه ازهر راواخه یا بل راواخه د هغو سره په دا پلان کې یوسي موږ په آنلاین کې خبره وسره وو. په دغه جامعه کې د استادانو لخوا د فاضلانو لپاره ډیر جبري او حتمي په عملي ډول د قضا، صورت دعوې، عریضې، استفتاء او فتوا زده کول دي. د دوی دپاره جبري دا ده چې دوی به یو خو به قضا زده کوي عملي طور، د دې موږ دپاره موږ کوم د جامعې رئیس دی قاضي عبدالصادق غزنوي صاحب هغه خپل هم قضا عملي تمثیلي قضا ورته کوي، خو د دوی دپاره موږ دا وایو چې تاسو به د دې صورت دعوې به هم زده کوئ، عریضې به هم د دې زده کوئ او استفتاء وي، فتوا یې ورکول، دا ټول به عملي زده کوي. د افغانستان اسلامي امارت لخوا په بېلابېلو ولایتونو خوست، مزار شریف، هرات، کندوز او پکتیا کې د دې جامعې نور تاسیسات شتون لري، خو د ټولو لپاره مرکزي په کندهار کې د ابراهیم النخعي رحمه الله جامعه ده. د همدې جامعې اداري تشکیل د همدې جامعې مالی او اداري مرستیال مفتي بسم الله سعید وایي د دې جامعې اداري تشکیل یو مالی مرستیال لري، یو امیر لري او 8 عمومي مدیریتونه لري. د دغه جامعې ټولې مالی چارې د افغانستان د اسلامي امارت لخوا ترسره کیږي. د نورو اسانتیاو ترڅنګ په دغه جامعه کې د فاضلانو لپاره د ترانسپورت اسانتیا هم شتون لري. هغه فاضلان چې د سیمستر په ازموینه کې لومړی، دوهم او دریم مقام ترلاسه کړي نو هغوی ته انعامونه ورکړل کیږي او د دې ترڅنګ لوړ مقامات ته ورپېژندل کیږي. دا 4 سیمستر دي، د هر سیمستر په اخر کې موږ امتحانونه اخلو چې کوم فاضل زموږ سره په نمبر راغلی، اول نمبر، دوهم نمبر او دریم نمبر، دې ته موږ بیا انعامات هم ورکو او دا زموږ سره بیا سفت هم وي چې دغه سړی په اول نمره باندې راغلی دی، بیا موږ د هغه هلته لوړو مقاماتو ته ور معرفي کوو هم چې پلانی سړی زموږ سره په ښو نمبرو باندې او په ښه وخت د 2 کلنۍ وخت چې راسره تېر کړی په ډېر ښه وخت یې راسره تېر کړی دی. همدې جامعې ته هغه استادان د تدریس لپاره غوره شوي چې د آزاد رقابت له لارې یې ازموینې ورکړې
او په تخصص کې لږ تر لږه 3 کلنه تجربه ولري. زموږ د استادانو د استخدام لپاره اصول دا دي چې کم از کم 3 کلنه تجربه په تخصص کې لري، یعنی تخصص په الافتاء والقضاء به استاذي 3 کاله کړي وي. بیا موږ هغه سړي ته اعلان کوو، بیا هغه راځي د موږ امتحانونه جنې اخیسته کیږي، باقاعده د کابل د وزارت د طرفه څخه موږ هدایت کیږي، هغه امتحانونه موږ جنې اخلو. د یادونې ده چې د دغه جامعې څخه کوم فاضلان فرغیږي هغوی ته به د ډاکټرا اسناد ورکول کیږي. د همدې جامعې د لیلیې برخه قدرمن لیدونکو د همدې جامعې لیلیې ته ورځو، څومره امکانات او د دغه لیلیې اوسیدونکي څومره خوښ دي راسره راسي. و جنتي هیواد خو یې جګړو ځپلی، زخمي هیواد، زخمي هیواد. د دغه جامعې د لیلیې یو تن فاضل د زابل ولایت اوسیدونکی محمد ابراهیم احرار وایي هر څه موږ ته اماده دي، کوم شی چې موږ غوښتي موږ ته پر وخت رسېدلی دي. د موږ د لیلیې فاضلان یو، په لیلیې کې تقریبا د لیلیې اړوند کوم څه دي هغه ټول د لیلیې برابر دي. یعنې موږ دلته له داسې یو شي څخه داسې شکایت نه لرو چې موږ اوس تاسو ته یو شی مشخص کړو، کوم شی چې موږ غوښتي موږ ته پر وخت رسېدلی ده، په دې کې موږ انشاءالله کومه ستونزه نه لرو. د دې سره یو بل فاضل هم د غزنی ولایت اوسیدونکی عبدالجبار حماسي ډېر خوښ دی او دی وایي دلته د کتابونو د مطالعې ترڅنګ د خوراک څښاک لپاره هر څه اماده دي. هغه وایي موږ اسلامي امارت ته ډېرې دعاګانې کوو ځکه موږ ته د علم په برخه کې ډېرې ښې اسانتیاوې برابر کړي دي. الحمدلله په دې جامعه کې موږ ته هر کوم اسانتیاوې برابر شوي دي، او که د خوراک وي 3 وخته ډوډۍ و، ترتیب هم ډېر الحمدلله برابر ده، د اوبو نظم هم ګرمې اوبه وي، هر څه انشاءالله برابر. د همدې جامعې د تدریس برخه قدرمن لیدونکو د ابراهیم نخی جامعې تدریسي بلاک ته راځو. په بلاک داخلیږو، د همدې جامعې د تدریس اړوند خبرې کوو چې څه ډول تدریس کیږي دلته او د کوم نصاب او کوم سیسټم څخه د استفاده کوي. هیواد زخمي هیواد، بیا آبادیږي ګرانه، راپورته کیږي ګرانه. د تخصص د زده کړې لپاره یو تن فاضل مولوي محمد یحیی وایي موږ ته الله جل هو داسې موقع راکړه چې مخکې مو په ټول افغانستان کې هېڅ شپې ځای نه درلودی، خو اوس موږ ته الله جل هو داسې د لوړو زده کړو کولو جامعه راکړه چې د زده کړې هر څه پکښې موجود دي. نو د الله جل هو او خپلو مشرانو شکر ګزاره یو. نو چې الله جل جلاله موږ ته دا موقع را مساعده کړله چې په ټول افغانستان کې موږ د شپې د تیر ځای هم نه درلودلی، په دایرو کې موږ سبقان نه سوی ویلی. نن بیا داسې یو خاص مدرسه د لوړو زده کړو زموږ دپاره مهیا او مساعده وي، او په اصطلاح باندې خوراکه هم برابر وي، وطاقونه هم برابر وي، نور انتظامات هم برابر وي. نو ډېر خوشحاله یو، استادان هم یې، شاګردان هم یې. د دې سره نو بیا د لوړو زده کړو اسناد او سندونه موږ ته ورسېږي. دا خو ډېر پرمختګ دی چې الله جل جلاله موږ ته رانصیب کړی دی، او موږ ډېر خوشحاله یو، د الله جل جلاله شکرګزاره یو، د خپلو مشرانو، د اسلامي امارت، د استادانو، د ټولو بس شکرګزار یو. الله جل جلاله دې نور لا هم دوی ته توفیق ورکړي، موږ ته الله جل جلاله دا توفیق راکړي چې موږ استفاده وکړو، دوی ته الله دا توفیق ورکړي چې موږ ته استفاده وکړو. یو بل تن فاضل مولوي فرید احمد بیا وایي چې موږ په دغه جامعه کې کومه ستونزه نه لرو، د زده کړې سیسټم هر څه موجود دي، استادان مو پر وخت راځي او د خپلو استادانو څخه ډېر خوښ یو. لله الحمد چې نیر مدرسو په مناسبت په دې مدرسه کې چې هر کوم مشکلات دلته خو نشته الحمدلله، او موږ دلته چې هر د شي دپاره کم شیان دي هغه موږ ته مهیا دي، او موږ د هغو څخه پوره استفاده کولی شو. ښایسته هیواد زموږ د مینې کورې د پردیو ګورې، مشي خزان وطانه بیا آبادیږي بیرته جانان وطانه، بیا آبادیږي بیرته جانان وطانه. د پرمخ تنګ په لوري چټک روان وطانه، چټک روان وطانه، بیا آبادیږي بیرته جانان وطانه. لیدونکو تاسو د ابراهیم نخی جامعې تدریس او تدریسي چارې ولیدلې.
یقینا ډېر په زړه پورې خدمات وړاندې کېدل د افغانستان اسلامي امارت له لوري څخه دلته سوونه فاضلانو ته د تخصص زده کړې ورکول کېږي چې هغوی ته بېلابېل امکانات شته. هغه امکانات چې د دې په وینا د تېرو لومړنیو زده کړو د ځایونو امکاناتو سره یې پرتله ناممکن ده. دلته د فاضلانو لپاره لیلیا، کتابتون، کمپیوټر لیب او د ترانسپورټ اسانتیاوې هم شتون لري. د دې ځای د تدریس چارو مسؤل او عمومي مسؤل یادونه کوي چې موږ راتلونکي کال کې څلور نور څانګې هم فعاله کوو چې په 5 څانګو کې موږ د اسلامي زده کړو تخصص ولرو. تر بیا چې زه شیرزاد مو زما هیواد د خپرونې ته هرکلی کوم. ښه وخت، ښې چارې. د ګلونو په ګیدیو